د اسلام فالو هیواد د جهاد فالو هیواد د غیرت او زیګندون د پګړۍ والو هیواد. الحمدلله تعالی په احسان د مخته حالت سره سپرتله کې الحمدلله وس تقریبا صفر ته رسیدل د جنایي جرمونه. الحمدلله دا د مجاهدینو هلو ځلو په وجه باندې او د خلکو د سیمې د خلکو د همکاري په وجه باندې په ګوناګونو جرمونو باندې دلته خلک نیول شوي دي. اکثره متهمین سیولو یا مجرمین سیولو هغه په غلا باندې متهمین یا د سرقت په حالت کې د غلا په حالت کې نیول شوي دي. اکثره په دغه جرمو باندې نیول شوي دي. نور دغه د مواد مخدر خرڅلون کې پرولون کې سي دي دا خلک هم ډیر ګرځوي خو زیاتره خلک سي دي هغه غله بدمعشان هغه خلک ګرځوي دي. د سره شهزاده اتحادیه د اتحادیه سره موږ مستقل رابطه کیو خصوصي لمبرونه هم دي په هر وخت کې کومه قضیه ورې خدای نه کرده مخته راځي یا څه مشکل وي موږ په وخت سره خبروي او موږ رسیدګي کوو او وخت نا وخت موږ دی مجلسونه هم کوو. اکثر وخت کله موږ ورزو کله دی راځي دلته نو مجلسونه لرو د امنیت بهبود بارکی. علی رضا هستم سعی چندول سپورش. چطور است سعی اول امنیت چطور است؟ باز خدا فعلا خوب است. فعلا که آرامی است ان شاء الله نه دوزادوزی است. مجاهدین اول چه کاری میکنن؟ والا همکاریشان خوب است بیخی عالی است. فعلا که عالی است. کس خودش پیسه نمیگیره؟ نه نه پیسه کسی نمیگیره. آرام مزاحمت هم کس نمیکنه. چی پیام به دیگه میکارسای دارید چی به مردم؟ والا به مردم پیام ما میست که آرامیست فعلا کل ایده سرکار خود باشه مشکل نداریم ان شاء الله ما از شما راضی هستیم. رشید دلته هغه چله مرسیدس په جلای و هم دی لنګ کار کوم. څو بجو پورې کار کوي؟ دا تر 9 بجو پورې کار کوم. څوک مزاحمت نه ان شاء الله څوک مزاحمت نه. چا خبر رشوت نه ده نه څوک نه غواړي. رښتیا خبره کو. وای څوک نه غواړي رشوت نه غواړي. امنیت څنګه ده امنیت فضل خدای به خدای. مجاهدین په چیک پوینټونو کې خبر خورد کوي. او ماشاءالله به خبر خورد کوي څوک خوشاله دي راځي. خوري ساتلې دي ساتونکو د قران